د اندلیس د واکمنو او علماو استازیو په افریقا کې د هغه فقیر صفته واکمن دربار لیدو چې تقدیر د دوی د ژغورنې لپاره غوره کړی و. امیر یوسف په یوه پراخه خونه کې د خرما د پاڼو پر پوزې ناست و. هغه د ورېښمو او بخمل پر ځای د وړیو نه جوړه زیږه چپنه اغوستې وه، خو بیا هم هغه د رعب او جلال یوه مجسمه څیره وه. د هغه په سترګو کې په یوه وخت د یوه زمري زړورتیا او د یوه ماشوم معصومیت ځلېدل. د هغه ښي او کیڼ لور ته د مراکش علما او پوځي مشران ناست وو. د اندلیس یو عالم چې له هغه سره ستړي مشي کول هڅه یې وکړه چې د هغه لاسونه ښکل کړي، خو ده خپل لاس ترې کش کړ او ویې ویل: ما په دې بدګمانۍ مخته کوه چې له عامو انسانانو سره توپیر لرم. قاضي ابو جعفر د اندلیس د مسلمانانو د بېوسیو او د الفانسو د ظلمونو له بیانولو وروسته وویل: ای امیره، اوس موږ تاسو ته راغلي یو. تاسو د دې ولس وروستی هیله یاست چې له څلورو لوریو د تباهۍ په توپان کې راښکل شوی دی. نن د اندلیس ځمکه پر موږ تنګه شوې ده. په تلیتله او بلنسیه کې زموږ د عظمت بیرغونه رانسکور شوي دي. نصراني پوځونه د اشبیلیې، باتولیوس، قرطبې، المریې، مرسیه او غرناطې پر دروازو ولاړ دي. موږ تاسو ته د اندلیس د هغو بې شمېرو لوڼو فریاد راوړی دی چې په تلیتله او بلنسیه کې نیول شوې او د قسطلې، لیون او الانوار په بازارونو کې پلورل کیږي. که تاسو نه غواړئ چې د اندلیس په هر ښار کې د تلیتلې او بلنسیې کیسې تکرار شي، که تاسو نه غواړئ چې د اندلیس په جوماتونو کې د الله اکبر نارې د تل لپاره چوپې شي، نو تاسو باید زموږ د مرستې لپاره ډګر ته راووځئ. نن د اندلیس هر انسان ستا لاره څاري. د قاضي ابو جعفر په تایید د اندلیس د نورو علماو د خبرو له اورېدو وروسته امیر یوسف تر لږ ځنډه په چورتونو کې ډوب و. بالاخره یې سر راپورته کړه، ویې ویل: زما په باب تاسو ښاغلي باید ډاډه وئ چې په چوپه خوله به د اندلیس د بربادۍ ننداره ونه کړم. خو زه پخوا تر دې چې په دې باب څه پرېکړه وکړم، د اندلیس د امیرانو پر نظر خبرېدل ضروري بولم. د دې په جواب کې وزیر ابن زیدون جګ شو او وړاندې ورغی. د قبیلوي امیرانو لیک یې وړاندې کړ. ویې ویل: وخت د اندلیس مسلمانانو ته درس ورښودلی دی. دا د هغوی غوښتنلیک دی. د دې لیک فصیحه او له بلاغته ډکه ژبه د امیر یوسف له پوهې اوچته وه. هغه تر لږ ځنډه چورتونه وهل، بیا یې د مراکش عالم ته وویل: زه نه پوهیږم، د اندلیس واکمن د اور په سکروټو ناست دي، خو بیا هم شاعري کوي. ته ماته د دوی مطلب ووایه. د مراکش عالم په بربري ژبه د هغو ژباړه ورته واوروله. د اندلیس امیرانو د خپلو اندېښنو له یادونو وروسته دا غوښتنه کړې وه چې تاسو د یو ورور په حیث زموږ مرستې ته راشئ، نو موږ به ستا په مشرتابه له نصرانیانو سره جنګ خپله نیکمرغي وبولو، خو په دې شرط چې تاسو به د اندلیس د کومې برخې د نیولو هڅه نه کوئ، او چې د نصرانیانو خطر لرې شو تاسو به خپل پوځونه له اندلیس نه بیرته وباسئ. تر څه ځنډه د افریقي علماو پر دې شرط خبرې سره کولې. بالاخره یوسف بن تاشفین په پریکنده انداز وویل: زه دغه شرط منم. د دې هېواد د حکومت بوج مې چې پر اوږو پروت دی دا هم ډیر دی. زه دا نه غواړم چې د نورو برخه بار په خپله اوږه واخلم. که د اندلیس امیران په خپلو کې سره یو شوي وای او یو تن یې خپل لارښود غوره کړی وای، نو ما به د هغو تر بیرغ لاندې هم له نصرانیانو سره په جګړه کې اعتراض نه درلود. که د فرانسې او ایټالیا عیسویان د اندلیس د مسلمانانو د له منځه وړو لپاره د الفانسو تر بیرغ لاندې راټولېدای شي، نو د یوه نومورکي مجاهد په توګه زه هم له خپلو ورونو سره له مرستې ډډه نه کوم. اوس زه له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې زما پوځ چې له سمندر نه تیر شي په کوم بندر کې پلي کېدل ورته مناسب دي؟ ابن زیدون ځواب ورکړ: د اندلیس د مسلمانانو هیله دا ده چې هغوی د جبل تاریخ په بندر کې ستاسو هرکلی وکړي. که زه په کوم بل بندر کې پلي کېدل مناسب وبولم نو بیا؟ ابن زیدون ځواب ورکړ: موږ ته یوازې د جبل تاریخ د بندر واک راکړل شوی دی چې تاسو ته یې وسپارو. امیر یوسف وویل: زه به که د خدای رضا وه تر سبا پورې تاسو ته خپله پرېکړه اعلام کړم. اوس تاسو آرام وکړئ. راتلونکې ورځ چې د پلاوي غړو بیا له امیر یوسف سره ولیدل، نو هغه ورته وویل
چې موږ ځینې مصلحتونو ته په پام سره د جزیرة الخضرا بندر تر جبل تاریخ ډیر مناسب بولو. زه غواړم چې د جګړې تر پای ته رسېدو پورې 2 میله سیمه زموږ په واک کې راکړئ. د جزیرة الخضرا د نامه له اورېدو سره ابن زیدون ډیر پریشانه شو. دغه سیمه د معتمد د واکمنۍ یوه مهمه برخه وه او معتمد ابن زیدون ته لارښوونه کړې وه چې که امیر المرابطین د جزیرة الخضرا غوښتنه وکړي نو چې په هر څنګه کیدای شي ترې وایړوه. خو قاضي ابو جعفر چې د ابن زیدون له څیرې نه د هغه په پریشانۍ وپوهېدو سمدستي په خبره کې ځان ورګډ کړ. ویې ویل ابن زیدون د پاچا له لوري د خبرو پوره واک لري. که تاسو د پوځي ارزښت له نظره دغه بندر ډیر مناسب بولئ نو دی به همدا نن د جزیرة الخضرا والي ته احوال واستوي چې ستاسو هرکلي ته چمتو شي. ابن زیدون ورخطا شو. ویې ویل نه، ما ته د دې اجازه نشته. امیر یوسف لږ په غوسه شو. ویې ویل نو د دې مطلب دا دی چې معتمد هره شیبه موږ ته دا امر کولی شي چې تاسو له دښمن سره د پلاني ډګر پر ځای په پلاني ډګر کې وجنګېږئ. په پلاوي کې ابو جعفر او له هغه سره هم نظره کسانو احساسوله چې جوړه لوبه بیرته پر خرابېدو شوه. هغوی یو بل ته وکتل او بیا د دوی ټولو سترګې پر قاضي ابو جعفر خښې شوې. هغه د امیر یوسف پلوي وکړه. ابن زیدون ته یې وویل کیدای شي چې د امیر معتمد په نظر دوی ته د جبل تاریخ بندر مناسب وي، خو امیر یوسف خپلو پوځونو ته جزیرة الخضرا غوره بولي. نو تاسو خو په خوښۍ د دوی غوښتنه ومنئ. تاسو له موږ سره د دې خبرې د ثبوت لپاره راغلي یاست چې د اندلیس د نورو واکمنو په څیر امیر معتمد هم له الفانسو سره د جګړې لپاره د امیر یوسف مشرتابه منلو ته چمتو دی. زه په دې مجلس کې غواړم دغه خبره څرګنده کړم چې د جګړې لپاره د مرابطین له امیر سره د اندلیس هر مسلمان له کوم شرط پرته مرسته کوي. معتمد پر دې ښه پوهیږي چې پر ورمېږي د الفانسو توره راځړېدلې ده. که د ده پر مخ کې د ژغورنې کومه لاره وای نو د افریقې له اولس نه به یې مرسته نه غوښتله. اوس چې هغه دغه غوښتنه کړې ده پر دې باید پوه وي چې زما دغه مرستندوی هلته د شعر ویلو لپاره نه بلکې د جګړې لپاره ځي. او معتمد باید د ده دا حق ومني چې دوی نه یوازې جزیرة الخضرا بلکې د اندلیس هره سیمه تر خپل واک لاندې راوستلی شي. د معتمد د استازي په توګه ستا د ډاډ لپاره د امیر یوسف همدغه ژمنه کافي ده چې دی پر اندلیس د خپلې واکمنۍ د ټینګولو اراده نه لري چې د نصرانیانو خطر لرې شي دوی به له اندلیس نه خپل پوځونه راوباسي. تاسو په دې مجلس کې داسې هڅه مه کوئ چې وښیئ چې د اندلیس واکمن د امیر یوسف مرسته غواړي خو پر ده اعتماد نه لري. ابن زیدون وویل زه د امیر یوسف پر نیت شک کول ګناه بولم، خو زما بدمرغي دا ده چې دلته د امیر معتمد د استازي په توګه راغلی یم او هغه د جزیرة الخضرا د بندر په اړه د خبرو واک نه دی راکړی. امیر یوسف بن تاشفین وویل زه نه غواړم چې دغه خبرې ډېرې اوږدې کړم. قاضي ابو جعفر دې ته چمتو دی چې د اندلیس ټول بندرونه موږ ته وسپاري، خو هغه ښایي د اندلیس په کوم جومات کې د خطبې ورکولو اجازه ونه لري. امیر معتمد نن د اندلیس د ټولو واکمنو مشر او لارښود دی، خو هغه ماته په یوه داسې بندر کې د ښکته کېدو بلنه راکړې ده چې زه یې نامناسب بولم. زه به د داسې وخت انتظار کوم چې د قاضي ابو جعفر غوندې خلک د اندلیس د واکمن له لوري زما سره د خبرو لپاره له ټول واک او اختیار سره راشي. زه د اندلیس د علماو ډیر درناوی کوم، خو د مختلفو امیرانو سره د مرستې لپاره پر اندلیس د پلي کېدو نه مخکې باید ډیر فکر وکړم. امیر یوسف بن تاشفین مجلس ړنګ کړ او جګ شو. د پلاوي غړي یې مایوس او پریشانه پرېښودل او خپل هستوګنځي ته ولاړ. د قاضي ابو جعفر د ملګریو چوپو نظرونو له یو بل نه پوښتل چې اوس به څه کیږي. هغه یوه شیبه ځنډ وروسته پر امیر یوسف پسې ورغی چې په منډه ورغی. ورته ویې ویل ای امیره. امیر یوسف د قاضي ابو جعفر پر غږ ده ته مخ راواړوه. ده ورته وویل زه غواړم یوازې یوه پوښتنه وکوم، هغه دا چې که د اندلیس واکمن مرتد شي او د نصرانیانو غلامي ومني نو ته به د اندلیس مسلمانان هم دغسې پر خپل حال پرېږدې؟ آیا تا ته د هغو لکونو مسلمانانو غږ هیڅ معنا نه لري چې غواړي د اسلام لپاره ژوندي وي؟ امیر یوسف ځواب ورکړ زه اوس هیڅ نشم ویلی. ته دعا کوه چې خدای پر سمې پرېکړې بری راکړي. زما د زړه نازړهتوب سبب دا نه دی چې له الفانسو سره له جګړې ویرېږم، بلکې دا دی چې تر اوسه مې دا باور نه راځي چې د اندلیس واکمن به له ما سره ملګرتیا وکړي.
که دوی د دښمن په لیکو کې ودرېږي نو زما لپاره به دا پریکړه اسانه شي چې تر کومه حده له اندلیس سره مرسته کولی شم. خو له داسې کسانو سره ملګرتیا نه غواړم چې له یوه کافر نه ویریږي خو پر یوه مسلمان اعتبار نه کوي. زه پوهیږم چې دغه جګړه به یوازې کوم او دغه پریکړه زه د پوځ له قمندانانو او د شورا د مجلس له مشورې پرته نشم کولی. امیر البحر سیر بن ابوبکر او څو تنه نور مهم پوځي مشران اوس مهال دلته نشته. هغوی به نن او یا سبا ته راورسیږي. په هغوی کې یو ځوان تاسو پیژنئ. زه له تاسو نه مننه کوم چې سعد بن عبدالمنعم مو دلته راواستوه. زه د هغه پر اخلاص او هوښیارۍ باوري یم. که یې ماته مشوره راکړه چې زموږ لپاره د جبل طارق بندر مناسب دی نو هسې به معتمد نه پریشانه کوم. که ته غواړې نو زه د شورا په مجلس کې د نظر څرګندولو وخت درکوم. خو د امیرانو استازو ته اړتیا نشته چې دلته پاتې شي. هغوی کولی شي بیرته ستانه شي. د شپې مهال د لمانځه وروسته د اندلیس علما او د امیرانو استازي د میلمستون په بېلابېلو خونو کې ناست وو او خبره یې کولې. په یوه کوټه کې ابن زیدون خپلو ملګرو ته ویل د مرابطین امیر موږ ته یوه معما دی. زه حیران یم چې بیرته په کومو سترګو ولاړ شو. د هغه یوه ملګري ورته وویل د اندلیس هوښیارو خلکو ته که دا معلومه شي چې دغه خلک دومره بې ادبه دي نو ښایي د نصرانیانو غلامي غوره وبولي. د مالقې د والي نظر رښتیا و. که د دې خلکو په واسطه موږ وژغورل شو هم نو د دې وحشیانو غلامي به منو او چې دوی په اندلیس کې د افریقا قانون عملي کړي خدای خبر دی چې زموږ به حال څه وي. دوی به زموږ د پیړیو د تهذیب او پرمختګ نوم له منځه یوسي. د قرطبې او اشبیلیې په مرمرینو ماڼیو کې به خپل آسونه وتړي. زموږ د نومیالیو شاعرانو ادیبانو او پوهانو په کرسیو به هغه د شلیدلیو چپنو علما کښېنوي. موږ به له عیسویانو څخه خپلواکي ترلاسه کړو خو د ژوند ټولې خوښۍ به رانه واخلي. بل تن وویل کوم سړی چې دومره ناپوه دی چې یو لیک نشي لوستی نو له هغه نه به موږ څه تمه کوو؟ دریم وویل په خدای سوګند چې زموږ د امیرانو طبیلې هم د دوی له کورونو څخه غوره دي. زموږ کب نیونکي هم تر دوی ښې جامې اغوندي او دلته د لوړو او ټیټو خلکو هیڅ توپیر نشته. هر څوک چې راځي بېغمه د خپل امیر تر څنګ کښیني. کوم پیردار نشته، دروازهوان نشته. پرون د جومات په دروازه کې یوې بوډۍ د ده چپنه کشوله. وړمه ورځ څو تنو شپنو راګیر کړی و. دغه سړی که په اندلیس واکمن شو نو موږ ټول به په یوه ډنګ زغلوي. د عدالت او قضاوت په کرسیو به ابو جعفر غوندې کسان ناست وي او موږ امیران به د دوی په مخ کې د ګناهګارو کسانو سره اوږه په اوږه ولاړ وو. ابن زیدون په چوپه خوله د دې خلکو نیوکې اورېدې. بالاخره یې وویل زه ستاسو له نظر سره مخالف یم. په مراکش کې څو ورځې واوسېدم. په خپلو سترګو مې چې څه لیدلي نو وپوهېدم چې د اندلیس علماو او واکمنو چې امیر یوسف خپله وروستۍ تکیه ګڼلې غلطي یې نه ده کړې. د الفانسو بې شمېره پوځونو ته یوازې همدغسې مجاهد ماته ورکولی شي چې په پوښ کې د اسلام توره وي او ما د مرابطین د امیر په تیکې کې د اسلام توره لیدلې ده. موږ ته د دوی هره خبره ځکه عجیبه ښکاري چې موږ له اسلام څخه ډېر لرې شوي یو. ما په خپل ژوند کې دومره ساده او دومره د روب خاوند انسان نه ولیدلی. د هغه سینه د دښتې په څیر پراخه او د سمندر په څیر ژوره ده. که زما په واک وای نو د جزیرة الخضرا د غوښتنې د ردولو په ځای به مې ورته ویل چې د اشبیلیې د هېواد ټول بندرونه درته سپارم. که زه د سلطان معتمد د وزیر پر ځای د اندلیس د یو عام مسلمان په توګه خبره کوم نو وایم به چې له همیشني خطر څخه د اندلیس د ژغورلو یوازینۍ لاره دا ده چې بې له قید او شرطه د مرابطین د امیر امر ته غاړه کیږدئ. د میلمستون په بله خونه کې قاضي ابو جعفر خپلو هم نظرو ملګرو ته ویل موږ یو ځل بیا دا غلطي وکړه چې له خپل امیرانو سره مرسته وکړو. که موږ دلته په خپل مسؤلیت راغلی وای نو د افریقا پر علماو به مو اغیزه کړې وه. خو په دوی کې ډېر داسې کسان دي چې اوس پر دې بدګمانه دي چې د اندلیس امیرانو په تیره معتمد امیر یوسف په نیک نیت اندلیس ته نه دی وربللی
او موږ د اندلیس د خلکو د استازو په توګه نه بلکې د امیرانو د ګوډاګیانو په څیر دلته راغلي یو. دوی امیر یوسف ته وایي چې کوم سړي چې د قرطبې اولس ته د دوست په جامه کې دوکه ورکړې وه د هغه پر دوستۍ باور نشي کیدای. امکان لري چې دلته د افریقا پوځونه د اندلیس پر څنډو پلي شي او هلته معتمد او نور واکمن له الفانسو سره د دوستۍ تړون وکړي. ابن ادهم وویل زموږ له قبیلوي امیرانو څخه د هرې بدۍ تمه کیدای شي، خو اوس به څه کیږي؟ آیا موږ له همدې خیال سره بیرته ستانه شو چې د اندلیس برخلیک له بربادۍ پرته بل څه نه دی؟ قاضي ابو جعفر ځواب ورکړ زه ناهیلی نه یم، څو ورځې به همدلته پاتې شم. امیر یوسف د افریقا د علماو مشرانو او د خپل پوځ له وتلیو قمندانانو سره په شریکه غونډه کې وروستۍ پریکړه کوي او زما باور دی چې د دوی پریکړه به زموږ په ملاتړ وي. تر هغې وروسته به د جزیرة الخضرا د معتمد د احتجاج پروا نه کوو، خو اوس دغه خبره پټه ساتئ. سبا ته له قاضي ابو جعفر پرته د پلاوي نور ټول غړي بیرته اندلیس ته روان شول. د خپلو ملګرو له رخصتولو نه 5 ورځې وروسته یوه شپه ابو جعفر په میلمستون کې د ویده کېدو لپاره ځان تیاراوه چې چا دروازه ور وټکوله. قاضي ابو جعفر ورته وویل څوک یې؟ راځه. یو ځوان خونې ته ورننوت. قاضي ابو جعفر چې ولید له خوښۍ یې چیغې کړې سعده ته؟ سعد وړاندې ورغی، ستړي مشي ورسره وکړل او ویې ویل زه خو به دې په دې مهال مزاحم شوی نه وم. ابو جعفر وویل ما له څو ورځو را په دې خوا ستا لارې څارلې او باور وکړه چې همدا اوس مې هم ستا په باب فکر کاوه. زه له سیر بن ابوبکر سره پر یوه سمندري سفر تللی وم. دلته څه وخت را ورسېدی؟ د ماسخوتن له لمانځه وروسته. زه چې دلته را ورسېدم امیر یوسف ور وغوښتم. زه اوس د هغه له هستوګنځي سیده دلته راغلم. قاضي ابو جعفر د شمې په تته رڼا کې ساعت ته سر تر پایه ښه په ځیر وکتل او په مسکا یې وویل له تا نه خو په رښتیا چې یو پوځي جوړ شوی دی. ښه لومړی خو دا راته ووایه چې امیر یوسف د اندلیس په اړه څه خبره در سره کړې ده او که نه؟ سعد په کرسۍ کښېناست ویې ویل هوکې زه تا ته د دې لپاره راغلم چې یو زیری درکړم. لوی او بخونکي خدای سپارو، هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.